ازار یې د میږي نه اخسته ماته معلوم و او ازار یې د میږي نه اخسته ماته معلوم و دا چا مې راړولی په ظلمونو د جانان. واه ډېر ښه. ټولو ملګرو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات. تاسو سره مخاطب یم محمد شیرخیل. په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یو. نن د نصرخیل علاقې ته راغلي یو مشهور شاعر مشر شاعر چې ډېر وخت راسې مو انعام اورېده خواهش مو و چې د سره ملاقات وکړو تاسو سره مخاطب کو. نن مو هغه ارمان پوره سه. جناب نصرخیل اسرت صاحب سره ناست یو د سره به مجلس کوو د نه به کلام اورو. اسرت صاحب تا ته موږ خپل ادبي محفل پیج چې هرکلی وایو او تا نه خواست کوو چې موږ مینوالو سره خپل مختصر تعارف وکړي. یاره جی خو نام مې منور خان ده او تخلص مې اسرت ده او نصرخیل سره تعلق لرم. اسرت نصرخیل باندې مشهور یم. ماشاءالله. اسرت صاحب واقعي چې غزلې مو دې اورېدلې دي کلام مو دې اورېدلی ده ډېر خوندور کلام دی ده. دا پته درنه کوو چې مطلب تا کوم وخت راسې شاعري شروع کړې ده ته به کوم عمر چې وې او اوس څومره ټیم کېږي چې ته شاعري کوې هغه وخت راسې؟ خو هم چې د کوم شاعرانو نه انټرویو کېږي زیار و د هغه سچویشن ما سره و بچپن ما اچوله داسې واچوه چې دغه پرایمري سکول پنځم پورې له دغه خو خیر دوه چې های سکول ته څونه شپږم ته هلته نه به ما شپږم نه ته په ځان پوه شولې زه په ځان پوه شولم چې شاعري کوم. شاعري اثرات تاسې څرنګې راغله ته له څه شي نه متاثر وې د شاعرانو کلامونه به دې ډېر یاره نه مې کلامونه اورېدلي دي اصل چې زه د موسیقي به ماته مزه راکوله. موسیقي به دې ډېر اورېدله؟ موسیقي به مې اورېدله دی چې به کلامونه ولو بیا داسې ما چې زه هم کوم ګلوکار دې خوښ و موسیقارانو چې مطلب چې یاره خو هلته چې پیله موږ شاعري شروع کوله هلته خو دمساز و خاص کر نصرالله مروت چې دغه مو ډېر خوښ و ځکه چې ملګری مو او داسې همجولی مو هغه سره مو ډېر ټایم تېر د کیسټې میسټې اکثر غزلې به هغه نور ډېر شاعرانو ممدلي مروت و رضا خان و په یو وخت چې شیرعالم استاد و نور ډېر ولو داسې موسم مو خدای دې وبخښي نور ډېر ښه. استاد لارې څوک چې تا هغه نه څه زده کړه کړې شاعري متعلق؟ شاعري خو ما چې کومه ده بچپن نه چې کوله هغه ولسي شاعري وه. تر اوسه پورې زه ولسي شاعري کوم. چربیته بدله لوبه سندره نیمکۍ دا شیونه ټپه. غزل دې لیکلي دي؟ غزل مې داسې لیکلي دي چې منې هغه موسیقیت پسې مې لیکلي دي داسې په دغه چې خو بچا نه متاثر سي خو زیات ټایم مې اصل چې خبره دا ده چې یو ولسي شاعر لپاره پکار ده چې دا په سور تال پیاږي په راګ پیاږي په باجې په پردو پیاږي. غزل ولا خو ډېر معمولي غوندې ماشومانو کار ده غزل ولیکه لس ولیکه شل ولیکه سل ولیکه بیا کتاب چاپ کا بیا یو جا بل جا. ولسي شاعري ډېر مشکل کار ده او ډېر ګران کار ده چې ته په سور تال نه پیاږې ته په راګ نه پیاږې ته په طرز نه پیاږې داسې واچوه چې دوه ورځې مو یو ګلوکار سره په یوې لوبې زده کولو باندې ټایم تېر کړی دی. بیا به هغه ګلوکار ته ور زده کړه په دغه تا د مطلب موسیقي چې تا د کومې خبرې وکړې سور تال راګ او دا کیسې تا چا نه زده کړې؟ دا ما ګلوکارانو نه زده کړې زیات وخت ما چې تېر کړی ده د ګلوکارانو سره ناستا او لړای او ګرځېدا دغه سره مې تېر کړی. لکه مروت چې ډېرې ادبي ټولنې دي ته چېرې داسې ټولنې سره تعلق لرې؟ یاره جي زه تا ته وکړه خبره دلته نورنګ چې به مشاعرې کې دی هغه ته به ورتلو خو داسې یو حال و چې یو شاعر به و یو بجان سره یو بل روان کړی و بیا به یې ته غزل لیکلی و بیا جوه ته پته لګېږي چې ده به هغه غزل له کاغذ نه صحیح نشي تېرولی د سر شاعر بیا چې ما سوچ ورته کوم ما ویل هسې دا وخت خرابول دي
اصل چې مشاعرې چې خو په غزل وایي غزل خو زه ابتدا نه یم شوقین داسې غزل مې لیکلی دی چې هغه موسیقي سره معنې داسې غزل نه مزه راکوي یا نه. تا خپل کلامونه په کومو فنکارانو باندې ویلي دي؟ یاره جي داسې خو به زه وایم چې نه یې پاتې تر رسول بادشاه پورې دمساز یې نصرالله خو داسې واچوه چې ډېر کلامونه مې چې د محمد علي سوه رضا خان سوه ډېر ګلوکاران دي واچ نصیب رحمان نه مې د ډېرو خلکو ځکه چې اوس دا تقریبا سن 80 چې ما لسم پاس کړی هغه نه مستقل دا شاعري ما کړې ده. دغه ګلوکارانو سره دا واسطه مې ګلوکارانو سره وه دا خو که به یو ګلوکار سره به غزل ولیکه که نه به بل ګلوکار واورېده خو لا به به هغه نه ولیکه لا بیا چې زه منده کړې ویله بیچاره خو اسرت صاحب دغه غزل ما ته ولیکه داسې. ډېره من نصرت صاحب خوږې خبرې دې وکړې کوشلي معلومات ترې راکړه. اوس په د موږ مینوال د تا کلام په انتظاري چې موږ ته خپل خوندور کلام پیش کړه که ته غزل وایې که سندره وایې که لوبه وایې. غزل دوه درې څلور شعرونه د هغه نه مخکې دوه درې شعرونه. ارشاد. د زړه کور کې مې دیره کړلو غل خپله. د زړه کور کې مې د زړه کور کې مې دیره کړلو غل خپله اوس یې نه پیاږه باسلو په چل خپله. واه ډېر ښکلی. اوس یې نه پیاږه باسلو په چل. بیا د نورو په کردار کوه ټکونه د وخت تله کې ځان تول که اول خپله. اول خپله زبردست. او د چا ښکلي په یادونو کې چې ورک شم نصر خیل سره ته جوړ شي غزل خپله. جوړ شي غزل خپله. ډېر ښه. غزل ارشاد. والله چې دوایي د خوږو زړونو د جانان والله چې دوایي د خوږو زړونو د جانان او ماتېږي سره څانګه د ګلونو د جانان. زبردست. ازار یې د میږي نه اخسته ماته معلوم و. ازار یې د میږي ازار یې د میږي نه اخسته ماته معلوم و دا چا مې راړولی په ظلمونو د جانان. واه ډېر ښه. هم سترګې یې خوړل کړي هم باڼه یې قاتلان دي. هم سترګې یې خوړل کړي هم باڼه یې قاتلان دي. توبه مې د خامار د څو سرونو د جانان. او دا کور مې د زړګي چې داسې لوټې لوټې ښکاري. دا کور مې د زړګي دا کور مې د زړګي چې داسې لوټې لوټې ښکاري ویشتلی د خپل حسن په بمونو د جانان. او حیران یم نصر خیل حسرت په خپله پرې بد لګم چې مړ مې دومره ولې په شعرونو د جانان. ډېر ښکلی. حیران یم نصر خیل حسرت په خپله پرې بد لګم چې مړ مې دومره ولې په شعرونو د جانان. ډېر ښکلی. زبردست.